زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د روژې د مبارکې میاشتې فضائل او استقبال. درنو اوریدونکو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن احیا لیلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. پیغمبر علیه السلام فرمای: چا چې د رمضان روژې د ایمان او احتساب په بنیاد ونیولې نو د هغه تیر ګناهونه به وبخلی شي، غفر له ما تقدم من ذنبه. او چا چې د ایمان او احتساب په بنیاد د رمضان په شپو کې قیام یعنی تراویح وکړي، هغه ته به تیر ګناهونه وبخلی شي. او چا چې د لیلة القدر شپه ژوندی کړه، یعنی د قدر په شپه کې د الله عبادت وکړه، قرآن تلاوت کړه، لمنځونه یې وکړل، ذکر و اذکار یې وکړه، هغه ته به تیر ګناهونه وبخلی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حدیث نه دا معلومه شوه چې ایمان او احتساب د ټولو اعمالو روح دی. که یو عمل د ایمان او احتساب په بنیاد نه وي نو هغه داسې دی لکه د مړي بدن او جسد چې په هغه کې روح نه وي. د احتساب دوه معناګانې دي. یو خو دا چې د انسان دا یقین وي چې زه به الله تعالی ته حساب ورکوم، او بل دا چې د هغه مقصد دا وي چې د دې اجر به ماته الله رب العزت راکوي، د بل چا نه به یې تمه نه ساتي. نو که څوک د روژې په مبارکه میاشت کې د ایمان او احتساب په بنیاد روژې نیسي، دا یې عقیده ده چې زه به الله ته حساب ورکوم، دا یې عقیده ده چې د دې اجر به الله ماته راکوي، نو تیر ګناهونه به الله رب العزت ټول ورته وبخي. همدارنګه قیام او همدارنګه د قدر په شپه باندې عبادت. ګورئ، زمونږ او د صحابه و کرامو رضی الله تعالی عنهم په مانځه کې خو ظاهرا هیڅ کم فرق نشته. هغوی په لمانځه کې قیام کوو، موږ هم کوو. هغوی په لمانځه کې رکوع کوله، موږ هم کوو. هغوی په لمانځه کې سجدې کولې، موږ هم کوو. هغوی په لمانځه کې قرائت کوو، موږ هم کوو، ځکه چې دا مونځ موږ ته په تواتر را رسېدلی دی. خو د ایمان او احتساب په لحاظ زمنګ او د هغوی منځونو کې د ځمکې او د آسمان فرق دی. هغوی ته به چې په ژوند کې څه مشکلات راپېښ شول، کومې ستونزې سره به مخ شول، نو 2 رکعته لمونځ به یې وکړه، الله ته به یې د عاجزي لاسونه پورته کړل، خپل رب نه به یې د مشکل د حل غوښتنه کوله، الله تعالی به هغه مشکل دوی لپاره آسان کړ. د هغوی مونځ به د خشوع او د خضوع نه ډک و، د هغوی مانځه کې به عاجزي وه، ځکه به همدغه مانځه هغوی له بې حیاییو او نامناسبه کارونو څخه منع کول، لکه څنګه چې الله فرمایي: واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. د مونځ پابندي کوه، بېشکه مونځ سړی د بې حیایي او نامناسبه کارونو نه منع کوي. بل ځای کې الله فرمایي: واقم الصلاة لذکري، زما د یاد دپاره مونځ کوه. یعنی مونځ داسې په کار دی چې د مونځګزار ټوله توجه الله رب العزت ته وي. صحابه و کرامو همداسې مونځ کوه، خو مونږ چې لمانځه ته ودرېږو په لمانځه کې مو حسابونه شروع کړي. نو د ایمان او احتساب په لحاظ سره زمنګ او د صحابه و کرامو رضی الله تعالی عنهم په لمنځونو کې ډیر لوی فرق. هغوی به چې کومې ستونزې یا مشکل سره مخ شول، 2 رکعته لمونځ به یې وکړه، الله ته به یې لاسونه پورته کړل، الله نه به یې د مشکل د حل غوښتنه کوله. موږ څه کوو؟ چېرته چې تجارتي تعویزګر یي، ادرس یې غواړو چې ورشو هغه ته. مسلمان خو پرېږده، هندوان هم له دې خلکو نه خلاص نه دي، هغو ته هم ناست وي چې ته یو څه راته ولیکه، خو دا ناپوه په دونه باندې نه پوهېږي که دې څه کولی شوی، خو ځان ته به یې کړي وی چې د دې سړک سر نه او د دې خاورو نه دا پورته شوی وی، یو ښه دفتر یې ځان ته نیولی. بس زموږ په حال باندې دی الله رحم وکړي، الله دې موږ ته د نیکي هدایت وکړي. نو درنو اوریدونکو، حقیقت دا دی چې ایمان او اعمال یو بل سره لازم او ملزوم دي. د چا چې ایمان قوي وي هغه نه به نیک اعمال صادریږي، هغه به نیک اعمال ترسره کوي، او څوک چې نیک اعمال کوي نو دې سره به د هغه ایمان ته تقویت رسي، د هغه کار به د الله د رضا لپاره وي. هغه چې کوم نیک اعمال کوي په هغه کې به ریا هم نه کوي، ځکه چې ریا شرک خفي دی، یعنی پټ شرک دی. الله دې موږ ته وساتي. د نن ورځ ریاکاران وګورئ، 10 روپۍ به یو فقیر او مسکین ته ورکوي یا نه، خو د 4 خواو به یې هغه ته کامرې ایښي وي، یا به یې تصویرونه اخلي او یا به یې ویډیوګانې کوي، هغه به بیا په سوشل میډیا کې اچي او ټوله نړۍ به یې ګوري چې ما خو دا کار وکړ. تا د خلکو د کتلو لپاره کړی چې دوی درنه مننه وکړي، که د الله لپاره، الله خو دې ویني. الله تعالی ته د قرب او نزدېکت حاصلولو ډیر وسایل او ډیرې طریقې دي، ولې د دې ټولو په لار کې د ټولو نه لوی خنډ نفاق دی.
هر عبادت کې کیدای شي چې څه ناڅه ریاکاري یا منافقت راشي، ولې روژه کې دا شی نشي کیدلی. څوک په تا خبر دی غیر له الله نه چې تا روژه نیولې یا دې نه ده نیولې؟ څوک په تا خبر دی چې تا خوراک یا څښاک کړی یا دې نه دی کړی؟ روژه د الله او د مسلمان بنده ترمنځ یو راز دی چې هیڅوک ترې نشي خبرېدلی. ځکه خو قدسي حدیث کې راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لی وانا اجزی به. الله تعالی فرمایي روژه زما دپاره ده او د دې جزا او ثواب زه پخپله ورکوم. او یو پادشاه چې چاته څه ورکوي نو هغه بیا خپل حیثیت ته ګوري. د الله تعالی په خزانو کې د هیڅ شي کمی نشته. الله تعالی بیا په خپلو پیمانې ورکوي، هغه پیمانې چې زموږ د اندازو نه هغه بهر دي او د هغې څه حد او اندازه نشته ده. ځینې روایاتو کې د انا اجزي په ځای انا اجزا راغلی دي. د دې مطلب دا دی چې روژه زما دپاره ده او د دې بدله زه پخپله یم. سبحان الله، یعنی روژهدار به د قیامت په ورځ زما دیدار کوي. د روژې ثواب د نورو اعمالو نه مستثنا دی. د روژې ثواب الله رب العزت پخپله ورکوي. یعنی دا دومره ثواب دی چې ملائکې د د لیکلو نه عاجزې دي. همدارنګه د مسند احمد حدیث دی. دا حدیث په بخاري، مسلم او نسائی کې هم موجود دی. راوی د حدیث ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل للصائم فرحتان یفرحهما اذا افطر فرح بفطره و اذا لقی ربه فرح بصومه. روژهدار دپاره دوه خوشحالیانې دي. داسې دوه خوشحالیانې چې روژهدار به خوشحاله کوي. یوه د روژه ماتې په وخت کې او بله د الله رب العزت سره د ملاقات په وخت کې. که مسلمان چې د الله د رضا لپاره روژه نیولې وي، که زموږ ورونه دي او که مو خویندې دي، واقعا هغوی د روژه ماتې په وخت کې ډېر خوشحاله او د قیامت په ورځ کې چې کله د الله رب العزت ملاقات د دوی نصیب شي، هغه خو بیا بېله خوشحالي ده چې د دنیا ټولې خوشحالیانې به هېرې شي. روژهدار به جنت ته د ریان دروازې نه داخلیږي. ریان هغه دروازه ده چې هغه د روژتیانو لپاره ځانګړې ده. د روژې په مبارکه میاشت کې د الله رب العزت له طرفه یو غیبي آواز کیږي، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر. ای د خیر لټونکي وړاندې شه او ای د شر لټونکي وروسته شه او د بدو اعمالو نه لاس واخله. او دا هم د دې غیبي آواز اثر وي چې په دې میاشت کې ډېر داسې خلک مانځه ته راځي او د قرآن کریم تلاوت کوي چې د کال په نورو میاشتو کې چا نه وي لیدلی په مسجد کې. الله دې موږ ته په دې مبارکه میاشت کې د نیکو اعمالو توفیق راکړي. رب دې لا د زیات عبادت او د طاعت توفیق راکړي تر څو الله رانه راضي شي او د ریان په دروازه مو جنت ته داخل کړي. موږ او تاسو ته پکار دي چې د روژې په مبارکه میاشت کې د آخرت لپاره ښه ګټه وکړو او په لږه ګټه باندې صبر ونه کړو. د دنیا په ګټلو کې خو موږ غواړو چې د ښه نه دې ښه وي او د زیاتې نه دې زیاته وي، کم باندې کله هم موږ صبر نه کوو. نو راځئ چې د روژې په مبارکه میاشت کې د آخرت لپاره ښه ګټه وکړو. الله تعالی فرمایي وفي ذلک فلیتنافس المتنافسون. پکار ده چې رغبت کوونکي دې کې رغبت وکړي، یعنی د آخرت د نعمتونو ترلاسه کولو دپاره زیات نه زیات محبت او جد و جهد وکړي. درنو اوریدونکو، ورونو او خویندو، موږ او تاسو ته پکار ده چې دا خپل سعادت وګڼو، دا خپله خوش قسمتي وګڼو چې الله تعالی په دې محدود ژوند کې یو ځلې بیا د رمضان المبارک نعمت موږ او تاسې ته راکړو او دا موقع یې موږ ته په لاس راکړه چې د خپلو ګناهونو نه توبه وباسو او د نیکو اعمالو په ذریعه د خپل نفس تزکیه او صفایي وکړو او په لږ محنت لږ تکلیف باندې ډیر اجر حاصل کړو. ځکه کیدای شي دا زموږ د ژوند آخري روژه وي. ډیری داسې کسان ورونه او خویندې موږ او تاسو پیژندلي چې په تیر رمضان کې موږ او تاسو سره یو ځای روژې نیولې، خو په دې روژه کې نشته دی. ستاسو په اقاربو کې د کورنۍ په غړو کې به داسې کسان ول چې تیرې روژه کې به تاسو سره یو ځای پیشنمي ته پاڅېدل، یو ځای به تراویح کولې او یو ځای به تاسو سره روژه ماتې کوله، خو اوس نشته. نو کیدای شي چې دا زموږ د ژوند آخري رمضان او آخري روژه وي. راځئ له موقع نه ګټه واخلئ، د ایمان او د احتساب په بنیاد په دې مبارکه میاشت کې روژې ونیسئ، تراویح وکړئ، صدقات او خیرات وکړئ، نور نفلي عبادتونه وکړئ، د الله د کلام تلاوت وکړئ، رب ته د تضرع او د عاجزي لاسونه پورته کړئ، خپل رب نه د خپلو ګناهونو بخښنه وغواړئ. خو داسې مه کوئ او روژه مې نیولې، څه خوراک او څښاک نه کوم، نور دروغ وایم، غیبت کوم، حرام ګورم، حرام اورم. د دې روژې نه تاسو لپاره هیڅ کومه ګټه نشته، هیڅ کوم ثواب نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه وشرابه. څوک چې د روژې په مبارکه میاشت کې دروغ ویل او دروغو باندې عمل کول پرې نږدي، نو لږې او تندې ته د
د الله رب العزت هیڅ حاجت نشته، یعنی الله تعالی د ده نه خوراک او نه څښاک ته هیڅ حاجت نه لري. په نورو میاشتو کې هم دروغ مه وایه، خو په ځانګړې توګه د روژې په مبارکه میاشت کې دروغ پرېږده. په نورو میاشتو کې هم غیبت مه کوه، په ځانګړې توګه د روژې په مبارکه میاشت کې خو کله هم مه کوه. موسیقي هیڅکله مه اوره، خو په روژه کې هم حرام مه ګوره. په نورو میاشتو کې هم په ځانګړې توګه د روژې په مبارکه میاشت کې ثواب یې له منځه، صرف وږی او تږی به پاتې. ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع. ډېر روژهداران داسې دي چې هغوی لپاره د روژې نیولو نه کم اجر او ثواب نشته الا الجوع، مګر صرف دا چې ګیډی وږې ساتي. خوراک نه کوي، څښاک نه کوي، خو دروغ وایي، غیبت کوي، حرام ګوري او حرام اوري، نو صرف ګیډی وږې او تږې ده، بس نور کم اجر او ثواب د دې لپاره نشته. الله دې موږ د داسې روژې نه وساتي. بیا فرمایي رب قائم لیس له من قیامه الا السحر. ډیری داسې خلک دي چې هغوی د شپې له طرفه قیام کوي، تراویح کوي، یا نور عبادتونه کوي، یا د تهجدو لپاره پاڅیږي، ولې هغې کې د شپې رڼولو نه سوا بل څه نه وي. صرف بېخوبي به دې لپاره وي، نور کم اجر او ثواب به یعنی شکل او صورت به د عبادت وي، خو کم ثواب چې عبادت کې ورکول کېږي دا به د هغې نه محروم وي، ځکه چې د ده هدف د الله رب العزت رضا نه ده او اخلاص نه ده. عبادت باید په داسې طریقې سره ادا شي لکه څنګه چې موږ ته محمد رسول الله ویلي. لاړ شئ په مسجدونو کې تراویح کېږي او ختمونه کېږي، 2 سپارې 3 سپارې به ولوستل شي، خو د سر نه تر پایه پورې به ته په 5 آیتونو باندې هم پوه نه شي. نو دوی صرف ستړي دي او بېخوبه دي، اجر و ثواب دوی لپاره نشته. یا په کم ځای کې چې د ختم تراویح نه کېږي، صرف تراویح کېږي، په 20 دقیقو کې به 9 رکاته د ماسخوتن مونځ او د دې تر څنګ 20 رکاته تراویح ټول به ادا کېږي، درزغو بل به اخلاص، نه به قیام معلوم وي، نه به رکوع معلوموي، نه به سجده معلوموي، نه به قومه معلوموي او نه به جلسه معلوموي. قرائت باندې خو د سره سړی پوهیږي. نو د هغه خلک دي چې صرف ستړي او بېخوبه دي، دوی لپاره کم اجر نشته دی. دلته د ټولو نه زیات شاته ولاړ مقتدیان الله څخه ډېر مسؤوله دي. که تاسو ته کم امام یا قاري داسې تراویح کوي، له لاسه یې ونیسئ، له محرابه یې شاته کښېنوئ چې ته د دې اهل نه یې. موږ تراویح د دې لپاره کوو چې اجر او ثواب ترلاسه کړو. ته خو مو ستړی کوې، غرقوې مو، او که مقتدیان ورته خوشحاله وي چې قاري صاحب په 20 دقیقو کې کولی شي 15 ته یې راوله، بیا به الله تدریږي، الله به هم درنه پوښتنه کوي. په دې خپرونه کې وروستنی حدیث درته وایم، د مسند احمد حدیث دی. راوي د حدیث حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما دی. هغه فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال فيشفعان. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي روجه او قرآن دواړه به مؤمن د پاره شفاعت کوي. روجه به ووایي چې ای زما ربه، ما دی د ورځې د خوراک، څښاک او نورو خوندونو نه منع کړی و او دی منع شوی و، نو د ده په حق کې زما شفاعت قبول کړه. دغسې به قرآن هم ووایي چې ای زما ربه، ما دی د شپې د خوب نه منع کړی و، یعنی ده به خوب پرېښوده او زما تلاوت به یې کوه، یا به د قرآن کریم تلاوت اورېدو ته غوږ ایښی و. یا الله، د ده په حق لازما شفاعت قبول کړه، نو الله رب العزت به د دواړو شفاعت قبول کړي. څومره نیکبخته به وي هغه ورور، څومره نیکبخته به وي هغه خور چې قرآن او رمضان د الله په حضور کې شفاعت کوي، او څومره بدبخته دی هغه ورور او څومره بدبخته ده هغه خور چې قرآن او رمضان د الله په حضور کې د دوی نه شکایت وکړي. روژه خو نیسو، تراویح خو کوو، قرآن کریم خو تلاوت کوو، راځئ چې دا عبادت په داسې طریقې سره وکړو چې الله موږ ته اجر راکړي، الله راته ثواب راکړي. داسې نه چې ستړي یو، داسې نه چې وږي او تږي یو او ثواب به راته نه وي. الله مو دې له داسې حالته وساتي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شو. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ.